دا یو عظیم درس دی. موږ به هم که چیرې موږ ځان ته واقعي مؤمن وایو چې کومه پریشاني را پیښه سوه پناه به الله ته. دا صحیح ده، اسباب روا دي، اسباب به د اسبابو په شکل کې مستعملو. ډاکټر ته به ورځو دوا به کوو، یو ملا صاحب ته به ورځو یو دم به کوو، مګر نه به ډاکټر موثر بولو نه به ملا صاحب موثر بولو. کله کله خو ټیکهدارۍ یې خلک ټیکهداران داسې کیسې کېږي بعضې ځایو کې پلانی د پلاني مرض دوا ده. یعنی موږ نه د زیارتو مخالف یو، نه د پیرانو مخالف یو، نه د ولیانو مخالف یو، نه د نیکانو لیکن د توهماتو او د افواهاتو مخالف یو. ځکه توهم و افها دا ایمان نه ده، اسلام نه ده، دا هسې خبر ده. وای پلانی ویل چې دغه د کمار وخوړې، مثلا که تر ما نه راورسېدې مړ شوې خوندې په خپله غاړه، که تر ما راورسېدې مړ شوې خوندې بیا زما په غاړه. د دا کیسې ډېرې په دغو علاقو کې شته. داسې ټیکهدار جوړول یو سبب، دا خبر غلطه ده. سبب به د سبب په انداز مستعمله مؤثر بیا علاق کله دې دغه یې جوړ کړي، نه دم یې نه دوا یې نه شی، وخت پرسې به سړی جوړ شي. کله بیا یو دوا درته سبب کړي، کله یو دم درته سبب کړي، کله یو بل شی درته سبب کړي. خو اصلا راتلونکی د مشکلاتو او لرې کوونکی د مشکلاتو الله ده. د دغه آیات کریمه معنا دا ده. ګوره دا خو قرآن ده، قرآن نه زموږ پلار جوړ کړی، د نه موږ جوړ کړی، د نه ستی پلار جوړ کړی، د نه تی جوړ کړی. د الله کتاب ده، له الله نازل ده، پر نبی علیه السلام نازل ده. چې څه وایي هغه صحیح دي.